او ساجده لاړ شه چېرته نن د خپل کور غم دې وکړه ساجده لاړ شه چېرته نن د خپل کور غم دې وکړه بې قدره خلک دي په زور به دې سبا وباسي لیږي خلک یو بل ته دا خبر د نوي کال لیږي خلک یو بل ته دا خبر د نوي کال الله دې بختور کړي هر سحر د نوي کال او چې موږ پکې یو بل سره اوږه په اوږه کینو چې موږ پکې یو بل سره اوږه په اوږه کینو نو هله به رنګین شي مازدیګر د نوي کال او که ژوند چارې د امن او د مینې شو یارانو که ژوند چارې د امن او د مینې شو یارانو ساجده څومره ښه به وي منظر د نوي کال سلامونه نیکې هیلې ډېر زیات احترامات محبتونه او خصتونه مې ومنئ ملګرو ارشد نادان یم د خپلې ادبي پاڼې د خیال مازدیګر سره د یو نوي پروګرام او د یو نوي زلمي لیکوال سره ساجد خټک صاحب سره مو یوه مرکه راجوړه کړې ده چې مخکې مو مرکې کړې وې ښه او نن مو بیا یوه ښایسته غوندې مرکه راجوړه کړې ده هغه سره به خبرې اترې کوو او د هغه نه به ښایسته غزلې ریکارډ کوو نو راځئ ملګرو ساجد خټک صاحب ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو ساجد خټک صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو ډېره مننه ډېره شکریا ستاسو د پیج خیال مازدیګر او ډېره زیاته مننه کوم دوی څومره مینوال دي دوی ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې موږ ته خپل قیمتي وخت وباسي او دوی زموږ دغه پروګرامونه په ښه انداز په ښه طریقې سره واوري او بقیا د موسی خان ورور ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته راغلو په دومره قیمتي وخت کې موږ ته واخیستو او موږ سره خپل پروګرام کې د خپرونه کې شرکت وکړو ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه ساجد خټک صاحب ساجد خټک صاحب ژوند مو څرنګه تېرېږي ژوند خو الحمدلله ښه روان دی بس دغه زندګۍ هلې ځلې دي مصروفیات دي په دو کې کله نه کله سړی ډېر مصروف شي نو بهرحال ژوند ښه روان دی ډېره مننه ساجد صاحب نوی کال شروع ده ښه نو موږ مینهوالو سره چې نوې نوې غزلې ډالۍ کړي نو دا به ډېره ښه وي صحیح ده یو نوی کلام دی او غزل مطلع ده چې ته لږ تپوس وکړه زما د ژوند حساب واخله ته لږ تپوس وکړه زما د ژوند حساب واخله زما بچي ته هم د امن یو کتاب واخله او دستا مذهب دستا پښتو به خپله ځای ونیسي دستا مذهب دستا پښتو به خپله ځای ونیسي ته دې د مخ د پټولو ته حجاب واخله او زما پښتون ته پکې سپک ګوري او نه یې پرېږدي زما پښتون ته پکې سپک ګوري او نه یې پرېږدي که داسې حال وي خدایه ته رانه پنجاب واخله او زه منتظر یم د اظهار ما ته څه حل وښایه زه منتظر یم د اظهار ما ته څه حل وښایه ما نه نفرت وکړه او یاره نه ګلاب واخله ډېره مننه ډېره شکریا او په ما بېځایه الزامونه هسې مه لګوه په ما بېځایه الزامونه هسې مه لګوه ما سره کښېنه ما نه هر یو سوال جواب واخله ډېره مننه ډېره شکریا او د محبت بولی شروع د زړونو ډېر پراته دي د محبت بولی شروع د زړونو ډېر پراته دي خپل زړه ته وایه د ساجد زړه انتخاب واخله خپل زړه ته وایه د ساجد زړه انتخاب واخله یو بل کلام دی او که تاسو اجازت وي او زړه خو مې غمونو نه اوس ورځ په ورځ پولی نیسي زړه خو مې غمونو نه اوس ورځ په ورځ پولی نیسي دا خزان وهلی باغ به بیا څنګه غوټی نیسي او خلکو بچي وګوره تعلیم کوي سبق وایي خلکو بچي وګوره تعلیم کوي سبق وایي یا پښتونه ستا بچی په غرونو کې مرغۍ نیسي ډېره مننه او زه به په ځان سختې تېروم ګیلې به نه کړمه زه به په ځان سختې تېروم ګیلې به نه کړمه او تا نه چې خفه شم بیا مې ټوله شپه سلګۍ نیسي او ډېر یم خوش قسمته خدایه ستا شکر ګزار یمه ډېر یم خوش قسمته خدایه ستا شکر ګزار یمه مور راته په خپلو ګوتو هره یو نوړی نیسي او زه درته زاري کړم چې پښتون دهشتګرد مه بولئ زه درته زاري کړم چې پښتون دهشتګرد مه بولئ بس په دې خبره کې ساجد درته جولی نیسي که اجازت وي یو بل کلام به سره شریک کړم غزل مطلع ده چې راځه د پاتې ژوند د محبت را سره وکړه راځه د پاتې ژوند د محبت را سره وکړه دا نه غواړم یار چې بغاوت را سره وکړه اشنا د سره تیر یم ما نه راه ګودر خطا دي
اشنا د سره تیر یم ما نه راه ګودر خطا دي ما پوی که کنه ته هم نصیحت را سره وکړه. ډېره مننه. او محفل ته مو راځه ملا چې یو ځای ستاره اورو، محفل ته مو راځه ملا چې یو ځای ستاره اورو، یا سم ښه په ښکاره مخالفت را سره وکړه. ډېره مننه. محفل ته مو راځه ملا چې یو ځای ستاره اورو، یا سم ښه په ښکاره مخالفت را سره وکړه. کم هغه پخوا چې په بلی به راختې، کم هغه پخوا چې په بلی به راختې، نه پېژنم یاره شناخت را سره وکړه. ډېره مننه. زما د مرګ نه پس به ته زما په قبر جاړې، زما د مرګ نه پس به ته زما په قبر جاړې، د دې یوې خبرې وضاحت را سره وکړه. او د زړه د صبرېدو جمع ولاړه د ساجده، د زړه د صبرېدو جمع ولاړه د ساجده، که زړه دې غواړي راشه اقامت را سره وکړه، که زړه دې غواړي راشه اقامت را سره وکړه. ډېره مننه، ډېره شکریه. ډیره زیاته مننه ساجد صاحب. ساجد صاحب موږ مینوالو ته د نور سره وړ دي چې یو غزل دوی سره نور ډالۍ کړي نو دا به ډېره ښه وي. یو کلام به سره بل هم شریکم. د غزل له مخکې درې څلور شعرونه دي چې د رهبار په مینتونو جانان راغلو، د رهبار په مینتونو جانان راغلو، نن مې خواته د خیالونو جانان راغلو، او زه به سر ترې نه قربان کړم دا مې واورئ که زما په قدمونو جانان راغلو. ډېره مننه. او رقیبانو ګډې وډې کیسې وکړې، رقیبانو ګډې وډې کیسې وکړې، ځکه بیا په تپوسونو جانان راغلو، او هر سړی ورته حیران ګوته په خوله دی چې ساجد ته په شعرونو جانان راغلو. ډېره مننه، ډېره شکریه. او غزل مطلب ده چې زه خبر نه یم چې ما بیا په څه ګناه وباسي، زه خبر نه یم چې ما بیا په څه ګناه وباسي، بس یو په ما باندې تنګ شوي خلک ما وباسي. یو خو ارمان دی بل خوا زړه دی زه څه نشم کوی، یو خو ارمان دی بل خوا زړه دی زه څه نشم کوی، خپلو کې جنګ کوي او ما نه پکې سا وباسي. خلک بیدار شو یا پښتونه ته ودولې، خلک بیدار شو یا پښتونه ته ودولې، ظلمونه نور کړي بدنامۍ ته پکې تا وباسي. او دومره د لوړو حوصلو په شا مې دغه راز دی، دومره د لوړو حوصلو په شا مې دغه راز دی، مور مې د خولې نه راته هر ساعت دعا وباسي. ډېره مننه. او دلته هر چا ښه په جړا کې زندګي وکړله، دلته هر چا ښه په جړا کې زندګي وکړله، ګرانه د دوی چې بیا په خوله باندې خندا وباسي. او ساجده لاړ شه چېرته نن د خپل کور غم دې وکړه، ساجده لاړ شه چېرته نن د خپل کور غم دې وکړه، بې قدره خلک دي په زور به دې سبا وباسي. ډېره مننه، ډېره شکریه. ډېره زیاته مننه ساجد صاحب. دومره ښایسته قلمونه مو راوړه، دومره مو ټایم مشترک وکړه، ډېره زیاته مننه. مینوالو دا ساجد خټک صاحب تاسو ته خپل ښایسته قلمونه وړاندې کړو، او چې چېرته وئ مینوالو ښاد او آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ، او د بلې مرکې په انتظار کې اوسئ. والسلام.